زلزلې د پکتیکا ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې په زرګونه ځای خلکو ته درانده ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. په یاده پیښه کې شاوخوا 3000 کورنۍ زیانمنې شوې دي چې له جملې نیمایي کورونه په مکمله توګه ویجاړ شوي دي. بچیان برته وځه الله لا لا ودی ته مړ شوم بچیان ما هلته پرته وي د زخمیان یو کان مسیدي کوک سیری وایله چې الله راوځي ته ما لا مړ شوم مخ راسه کا ومو دا نشه برداشت کولای شي په تو باندې منر کور راشي او په بنر زخمی کا یا بوته مړ شي. د کورنیو چارو د وزارت او له کندهار څخه د ښاغلي شیخ هیبت الله اخندزاده په هدایت پلاوی سیمې ته راورسېدو چې په لړ کې د شهیدانو له کورنیو سره د غم شریکي مراتب وړاندې کړل او نقدي مرسته ورسره وکړه. بیړنیو مرستو لپاره موږ عاجل سي اوس په الحال د کورنیو چارو وزارت لخوا 50 لکه افغانۍ چې هغه عاجل راوړل شوي دي هغو کورنیو ته به ورکړل شي چې هغه کوم کورنۍ زیانمنې شوي دي خاص کر شهداو کورنۍ دي د زخمیانو کورنۍ د هغوی ته به ورکړل شي او داسې خیمې راوړي دي او چې د انکشاف دهت او د ضد حوادث ریاست لخوا او د زراعت ریاست لخوا خیمې هم ورته راوړي دي او خوراکي توکي هم را رسولي دي. ځای خلکو ځان ته د اوښتي زیان د خفګان ترڅنګ بیا هم د اسلامي امارت له چارواکو مننه وکړه چې د دوی ټپیانې په څرخکو کې روغتونونو ته رسولي دي. دوی له نړیوالو مرستندوی بنسټونو هم د مرستې غوښتنه وکړه. باندې باس په وکړو کچره کې اسلامي امارات خلک میخته وکاره دا غدي په غونډ په بيدیا په بایبان کو پروتي کورو ته نشي نه تای ځکه چې کورونا غونډ خطرناک دي غونډ وراته دي غونډ لیټي دي. میکسر امارات ډېر اوچات خپل خدمات وکړو ځکه چې په دې منطقه کې میخته چیرته تاسو اوچات خدمات چالي کوتر میختر ورسره د میګ زخمیونی خو په عزت سره نقل کړو او وایدا کې هم میګو د امارات نه د هر وخت خوشولي او د امارات سره چې همکاري د میکسر کړي صحیح اسلامي همکاري دوه هم دغه او میګ هم په ځل کې غونډه نه خوشولي دا د میګ توسه شریک ایو موضوع ده. د ویلو دا چې په قرباني شویو کورنیو کې داسې کورنۍ هم چې د کوریا یوازې یو یا دوه کسان پاتې وو او نور کورنۍ له منځه تللې وه.